اوس زه ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب ته بلنه ورکوم چې دی څو خبرې تاسو ته د اکیډمي د فعالیت په حواله وکړي. ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صدر او درون میلمه، ستاسو په اجازه تاسو ټولو په حال کې ناست ملګرو ته ښه راغلی وایم. ستاسو کور دی، خدای مر وخت راوله، موږ په تاسو درانه یو، تاسو په موږ درانه یاست. ډېره مننه. پښتو اکیډمۍ الحمدلله سږ کال په اګست کې به 50 کلنه شي. کم څوک چې یا کومه اداره چې و 50 کلو ته ورسیږي، هغه خپل معیار تر هغه ځایه پرې لوړوي کوم چې موږ اکیډمیک ادارې چې هغه پر مخ و کام ته و علمي دنیا ته څه ورکړي. نو پښتو اکیډمۍ دا وخت و هغه ځای ته رسېدلې ده چې هغه خپله دا دایره لږ نوره وسیع کړي، په دې کې لږ نور کارونه وکړي. زه دلته د اکیډمۍ 3 بنیادي کارونه چې دا وخت شوي دي، نوره خبره نه کوو ځکه چې 50 کالو تاریخ دی. د 50 کالو تاریخ باندې خبره نه کوو. پښتو اکیډمۍ دا وخت یا تیر و 8 کاله کې چې کوم کارونه کړي دي هغه څنګه دي. کله چې درخته برداره سي، میوهداره سي، نو هغه درخت له خامخه کاڼي غورځي. کله به کاڼي هم راغورځېدلي، کاڼي به غورځي او موږ په دې خوشحاله یو. که چې کاڼي را نه سي، موږ ته خپل احساس نه کیږي چې موږ میوهداره درخته یو. لومړی چې کوم کار دا وخت روان دی او دا بنیادي کار دی، که څه خلکو ته داسې ښکاره کیږي چې دا ډېر په کوچنۍ پیمانه دی، هغه دی کلاسونه، د پښتو کلاسونه. زموږ تعلیمي نظام کې پښتو هغه رنګه نسته څرنګه چې پښتو په کار ده. د پښتو یو کتاب خو په کورس کې سته، هغه هم بدبختانه نه ورته ویل کیږي، نه یې استادان سته، نه د څوک د ویلو سړی سته چې ورته ووایي. کتابونه موجوده دي خو ورته ویل کیږي نه. زموږ تعلیم یافته طبقه چې ده، څوک چې لوستي دي، هغه چې رافارغېږي هر څه یې زده خو پښتو یې نه زده. پښتو اکیډمۍ دا ګام واخیستی د هغه لوستونکو دپاره، دغه پښتنو لوستونکو دپاره چې هغه تعلیم یافته دي و هغوی ته پښتو ور زده کړي. د دې باقاعده پروسه ښکال د کلاسو شروعات کړي وو، هغه شروع دا رنګه د هغه کلاسونه تر نورو ضلعو پورې هم وغځول. په ژوب کې هم دا کلاسونه روان دي. دا رنګه به په زیارت کې یا په نورو سیمو کې په راتلونکي وخت کې به دا کارونه کیږي. دویم مهمه خبره، دویم مهم کار یې دا کړی دی چې پښتو اکیډمۍ تر کوټ پورې اوس محدوده نه ده پاته. د پښتو اکیډمۍ شاخونه چې دي دا وخت په ژوب کې چې کوم کلاسونه ورکول کیږي، نو یو شاخ یې په ژوب کې خلاصوی دی. پښتو اکیډمۍ دا په پام کې لري چې په راتلونکي وخت کې په هر هغه ضلع کې چیرې چې پښتانه استوګن دي، هلته د اکیډمۍ یو شاخ خلاص کړي او کوم فعالیتونه چې دلته اکیډمۍ لري دا فعالیتونه هلته هم اکیډمۍ ترسره کړي چې دغه کومې کمیانې دي هغه پوره سي. دریم مهم کار د اکیډمۍ چې دی هغه کتابونه، سیمینارونه او ورسره لیکنه مجله ده. د کتابو په حواله یوه خبره ده او هر وخت دا یو خبره کیږي، پښتانه دا خبره کوي، د ځینې شاوخوا لیکوالان دا خبره کوي چې پښتو اکیډمۍ د ځینو مخصوصو خلکو کتابونه چاپوي یا پښتو اکیډمۍ ولې تخلیقات نه چاپوي، تخلیقونه چې کوم دي، ناول سو، افسانه سو، شاعري سو، دا ولې نه چاپوي. دا یو اکیډمیک اداره ده. په دې کې موږ کوشش دا کړی دی چې تحقیق چاپ سي، د تحقیق د چاپېدو اداره ده. بل اکیډمۍ په دا 13 و 8 کاله کې د لرو بر وطن د خلکو کتابونه چاپ کړي دي. دا فرق یې نه دی کړی چې دا د کومې سیمې دی، دا د کابل دی، دا د کندهار دی، دا د پېښور دی، دا د بنو دی، دا د کوټې دی، دا د ژوب دی، دا د کومې سیمې دی چې کوم کتاب په معیار باندې پوره و هغه کتاب چاپ کړی دی. پاته سو د تخلیقات ولې نه چاپوي، د تخلیقات خاص کر چې خلک دغی. نو اوس که اکیډمۍ اعلان وکړي چې موږ شاعري چاپوو، زما په خیال په یوه میاشت کې به دننه په 0 کتابونه راسي، جمع به سي چې زما دا کتاب را چاپ کړه. هغه ته بیا د معیار تله څوک ږدي چې دا په کوم معیار باندې پوره دی، په کوم معیار باندې پوره نه دی. نو ځکه اکیډمۍ دا فیصله وکړه چې موږ صرف تحقیقي کارونه دغه کوو. بل د سیمینارو لړۍ روانه ده. هرې 2 میاشتې بعد
پر شخصیت باندې کوم چې زموږ اتلان دي، کوم چې زموږ مشران دي، کوم چې نوموړي ادیبان دي، پر هغوی باندې وخت په وخت سیمینارونه کیږي. د هغوی سیمینارو چې کومې مقالې دي هغه بیا په 3 میاشتنۍ لیکنه کې چاپیږي. 3 میاشتنۍ لیکنه مجله چې ده دا هم په لرو بر وطن کې دا یوازینۍ مجله ده. تاسو یې وګورئ چې په دې کې د لرو بر وطن د خلکو راغلي لیکنې چاپیږي. په هغه کې که شعر وي، که تحقیق وي، که تخلیق وي، دا ګر چاپیږي. نو پښتو اکیډمۍ دا کوشش کړی دی چې خپل شناخت پیدا کړي. نن پر فیسبوک باندې ما یو ځای کتل ځینې دا سوالونه راغلي وو چې دا د کلتور وضع له کومې خوا راله او چا جوړه کړله. شهزاد صاحب پر دې باندې خبره وکړه چې په 2015 کې چې کوم سیمینار وسو، په دې کې چې کومه کمیټۍ جوړه سوې ده، په هغه کمیټۍ کې د افغانستان، د خیبر پښتونخوا، د کراچي او د دې حوزې، د کندهار حوزې د دې ټولو نمایندګي شامله وه. د باندې خلکو د یورپ د چې کوم خلک راغلي وو د هغوی نمایندګي هم شامله وه. دا په متفقه ډول نن که څوک دا پوښتنه کوي چې دا چا دغه کړې ده، نو دا هغه سیمینار کې چې د لرو بر څخه کوم خلک راغلي وو، په نمایندګي راغلي وو، د هغه حوزې په نمایندګي راغلي وو، پیژندل سوي خلک دي. داسې نه دی چې موږ وایو چې یاره دی سړی راغلی وي چې هغه خلک نه پیژني. غفور لیوال، دغه تر دغه حنیف خلیل د اسلام آباد څخه تر ډېر خلک راغلي وو. نن که دی دا پوښتنه کوي، دا سوال کوي، زما په خیال دا سوال نه جوړیږي. دا یو متفقه شی دی. پښتانه چې هر وخت یو متفق شی راوړي، ځینې خلک بیا کوشش کوي چې د متفق شي دغه کې. نو دغه د دې پښتو اکیډمۍ ویاړ دی. ځینې خلک دا ویاړ نه غواړي چې د پښتو اکیډمۍ په برخه سي. نو دا د پښتو اکیډمۍ ویاړ دی. نن شکر الحمدلله دغه کیسه روانه ده، دا پر مخ نور هم رواني. موږ کوشش دا دی چې پښتو اکیډمۍ یو قامي اداره وي. په دې کې هیڅ د تعصب، هیڅ د نسلي تعصب، هیڅ د قومولي د تعصب هیڅ خبره نشته. دا د هر چا کور دی. دا د ټولو پښتنو مشترک کور دی. دا یو اکیډمیک اداره ده. دلته صرف پکار دغه یو نظر دی چې ودې ته په اکیډمیک تناظر کې کتل پکار دي. زموږ ځینې خلک کوشش کوي چې دا یو د تنظیم په شکل کې وګوري چې په دې کې باید 100 کسانی، په دې کې باید 200 کسانی. د اکیډمیک ادارو کې دومره کسان نه، په اکیډمیک ادارو کې مخصوصه کسانی چې هغه د اکیډمیک حواله باندې و د ژبه ته کار وکړي، و د قام ته کار وکړي. نو پښتو اکیډمۍ چې نن په مالی حواله باندې چې په خپله 2 روپۍ په چندو باندې شروع سوې وه، نن الحمدلله په مالی حواله باندې ډېره مضبوطه ده. دغه ودانۍ چې ده، دغه ودانۍ کې چې موږ ناست وو، دا د دې قام د نمایندګانو دغه و د پښتو ته ورکړې ده. دا نه د عارف صاحب ذاتي ده، دا نه د باور صاحب ذاتي ده، نه د سیماب ذاتي ده، دا د هیچا نه ده. دا به نه وي، خو دا اکیډمۍ به موجوده وي. عبید شاه صاحب نن نشته. عبید شاه صاحب د ژوند 18 کاله پر صدارت پر مختلفو دغه باندې تیر کړي دي. دا خپل ټول ژوند، زما په خیال دلته بچی ناست دي، د ژوند زیاته برخه یې په اکیډمۍ کې تېره کړې ده، اکیډمۍ ته ورکړې ده. دا د اکیډمۍ دا د قام یو دغه امانت ساتلی و. نو دا ستاسو اکیډمۍ ده، باید چې د دې سره تاسو خپل دغه ویسئ او د حساب حق هم لرئ، د هر څه حق لرئ، ځکه چې دا قومي اساسه ده. آیا موږ په قومي اساسه کې خیانت خو به هم نه یې کړی؟ دا حق تاسو لرئ. موږ ته ستاسو اعتماد حاصل دی. ستاسو د راتګ یو وار بیا ډېره مننه. دا ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب چې نه صرف دا چې د اکیډمۍ غړی دی، زموږ د ایگزیکټیو غړی هم دی.